اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، په ننني درس کې به تاسې د نسبتي عددونو بدلول په اشاري عددونو باندې زده کړئ. مخکې له دې د کسر ډولونه تاسو ته د اضافي معلوماتو په شکل وړاندې کوم. دې ته هم توجه وکړئ. کسر هغه عدد چې پوره واحد نشي پوره کولی کسر دی. لکه مثال 0.15 1.8 2.25 دغه ټول نیمګړي عددونه دي، نو ځکه ورته کسر وایو. کسر په عموما کې په دوه ډوله دی، یو عام کسر دی بل اشار کسر دی. عام کسر بیا په دوه ډوله دی، یو حقیقي دی بل غیر حقیقي دی. حقیقي هغه دی چې صورت یې د مخرج څخه کوچنی وي، غیر حقیقي هغه دی چې صورت یې د مخرج څخه لوی وي. اشار کسر بیا هم په دوه ډوله دی، یو محدود اشار کسر دی بل غیر محدود اشار کسر دی. محدود اشار کسر هغه دی چې د اشاریې وروسته خانې بیا تکرار نشي، او غیر محدود اشار کسر هغه دی چې د اشاریې وروسته خانې بیا تکرار شي. بله مهمه خبره تاسې دا هم په یاد ولرئ چې هر اشار کسر عام کسر بللی شو، خو هر عام کسر ته اشار کسر نشو ویلی، ځکه اشار کسر هغه کسر دی چې مخرج یې لس یا د لسو په توان عدد وي. نو هر دا ډول کسر چې موجود وي دغه اشار کسر هم دی، عام کسر نه هم ورته ویلی شو، مګر هر عام کسر بیا اشار کسر نه دی، ځکه هر عام کسر مخرج امکان نه لري چې لس یا د لسو توان لرونکی عدد وي. دا خو هغه اضافي معلومات وو چې تاسو ته مو تشریح کړل. راځم خپل موضوع ته 25 3 پر لس په توان دی 2 غواړم دغه نسبتي عدد اشاري عدد ته واړوم. نو دلته باید هغه عدد په صورت کې چې په مخرج کې شامل دی د کسر په بڼه لیکم، او پاتې عدد د صحیح عدد په شکل لیکم. 25 3 پر سل. په یاد ولرئ چې دغه ځای کې که څه هم کوم علامه نشته، خو دغه عدد د دې عدد سره د جمع اړیکې لرونکی دی. 25 3 دغه عدد داسې هم لیکلی شو 80 پر سل جمع 3 پر سل. که صفر د صفر سره اختصار کړو 6 پر لس پاتې کېږي، 6 به په لس باندې وویشو، 0.0 دلته 0 لس په شپږو کې 80 باقي 0 حاصل 0.6. 3 که په سل باندې وویشو 0.0 کوچنی عدد دی د سلو څخه، نو دلته په دواړو خواو کې 0 زیاته وو. اوس عدد لوی شو، نو اوس پړاو ورکوو، سل په دریو کې 300 باقي 0 حاصل 0.3. دغه حاصلونه اوس د دغه صحیح عدد سره جمع کوو. 25 3 جمع 0.03 جمع 0.8. په یاد ولرئ چې هر صحیح عدد خپل ښی خواته اشاریه او صفرونه لري، مګر لیکلو ته یې هر وخت ضرورت نه وي. دا چې اوس دلته اشاري رقمونه لرو، نو ښه ده چې اشاریه او صفرونه ولیکو. کوم ارزښت نه لري، خو ښه ده چې د عملیې په جریان کې د هغې څخه ګټه واخلو. نو دلته هم کولی شئ چې صفر ولیکئ، 0.8 یا 0.6 یوه معنا لري. دا اوس جمع کوو 3 3 و 5 2. اوس دا ځواب چې په لاس راغی په خپله یو څه ډول عدد دی، اشاري عدد دی. نو تاسې کولی شئ په دغه طریقه باندې نسبتي عدد اشاري اعدادو ته بدل کړئ. اوس که چیرې تاسو ته اشاري عدد درکړل شوی وي او غواړئ چې په نسبتي عدد یې بدل کړئ، د دې لپاره داسې طریقه وکاروئ لکه تاسو ته چې زه ښایم 2.2.
دا چې تاسو نسبتي عدد ته بدلوئ داسې وکئ. دغه عدد اول یو له بل څخه ساده کړئ. څه ډول؟ دوه صحیح عدد دی جمع. دلته که دوه د دې څخه لرې شي د دوه پر ځای به څو پاتې شي؟ 0.5 پخپله 3 پخپله جمع. که د دوو لپاره خبره کوو دلته هم 0.0 د دریو پر ځای هم 0.02 یعنې دا په دغه شکل باندې ولیکه. کوم فرق نه لري. که اوس دا ټول یا درې واړه سره جمع کړو بیرته دغه شکل غوره کولی شي. نو دغسې هم لیکلی شو. اوس دغه دوه داسې لیکلی شو 200 پر 100. که صفرونه اختصار شي بیرته 2 پر 1 څو کیږي 2 کیږي. دغسې لیکلی شو جمع 0.3 یعنې دا 3 په لسم کې دي. یعنې 3 په څو کې؟ په لسو کې. د 0.3 داسې لیکلی شو چې 3 پر لس جمع 0.02 2 په څوم کې دي؟ په سلم کې دي. یعنې 2 په څو کې؟ په سلو کې. داسې لیکلی شو چې 2 پر سل. د دغو کسرونو لپاره مشترک مخرج څو مناسب دی؟ سل. سل که په سلو ویشل شي یو په 200 کې 200 جمع. سل که په لسو ویشل شي لاس په دریو کې 10 جمع. سل که په سلو ویشل شي یو په 2 کې 2. دا که ټول سره جمع شي څو به شي؟ 222. سل په خپله راخلم. نو اوس کاملا عدد لیدل کېږي چې نسبتي بڼه لرونکی دی. ګرانو زده کوونکو درس مو په همدغه ځای بس دی. بیا چې له یوه نوي درس سره زرېږم. د الله په امان.